چې هوښیار د هېچا کار کې کار نه ساتي. هوښیار د هېچا کار کې کار نه ساتي، بې ځایه ناستې نه کړي، لار نه ساتي. 4-5 بچي په ناز لوی کړي، 4-5 بچي یو پلار نه ساتي. ډېر ښه شعر دی، بیا ووایه. 4-5 بچي په ناز لوی کړي، 4-5 بچي یو پلار نه ساتي. ډېر ښه دی. او د لوندو زلفو سرونه پې نه جوړ کا، د زړګي تاو مې په دغه باندې سوړ کا. تا ته غواړم او هغه ته پې ودرېږم، پاک الله خو دې زمونږ د جومات پوړ کا. تا ته غواړم او هغه ته پې ودرېږم، پاک الله خو دې زمونږ د جومات پوړ کا. په محفل کې راته وګوره جانانا، د رقیب له خو په خېټه کې مروړ کا. او بانګې ووې ورته سله ګورې کونډې، بانګې ووې ورته سله ګورې کونډې، اوبه وڅښه روژه ماته که او ځان په اوبو موړ کا. بانګې ووې ورته سله ګورې کونډې، روژه ماته که او ځان په اوبو موړ کا. زه زړېږم او لالې هغسې لا ځوان دی، یا مې ځوان کا یا لالې راته راځوړ کا. ډېر ښه دی. زه زړېږم او لالې هغسې لا ځوان دی، یا مې ځوان کا یا لالې راته راځوړ کا. او زه ستا دردونو له درمان نشم یاره، ستا دردونو له درمان نشم یاره، خپلې لارې د داروشه خدای دې جوړ کا. ډېر ښه دی یاره، ډېر ښایسته. ډېره مننه. یوه خبره کوم بخښنې سره، دا پېژندګلو به هم تاسو ته وشي. یوه خبره کوم بخښنې سره چې د لګاڼ ځوړند کې د ونې سره، زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ، خیرات له ځئ خو د بلنې سره. او د مشر مخکې په ادب ودرېږه، کشران پویه که زورنې سره. زوی یې په ژوند کې ومغستی نه وي، نو وسي ځوړند وي د لمنې سره. او تا خو خندا وکړه او لاړې په شا، ما له د زړه راښ که د غنې سره. او د خور او مور ته یې تندی بوټ نیولی، بلا خوشحاله وي د خینې سره. او اوس څوک د واده نه پس هماغسې وي، څوک بدل شي د کویدنې سره. او که څه ښه کار شروع کول غواړي، سلا پې اونکې مېرمنې سره. او هوښیاره ښځه کټوی یو ځل سکي، کمقلې خلاصه کي سکنې سره. او چې پرتوغاښ پې تړلی نه شو، اوس تماچې تړي د کونې سره. ډېر ښه دی. رحمان بھائی ستاسو یو جهان مننه، ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریا ادا کړم چې تاسو دومره زه قابل وګڼلم چې ستاسو زما یو پروګرام ریکارډ کوئ یا زما شعرونه خلکو ته واوروئ. په سوشل میډیا باندې ډېر شعرونه داسې دي زما چې هغه چلیږي او خلک یې خوښوي. اصلاحي به ورته ووایو یا د معاشرې باره کې چې کوم څه حالات دي نو هغې باندې پیټ دي نو خلک یې خوښوي، نو هغه به درته هم ووایم، یو څو نوي به درته هم ووایم، زاړه هم دي، ډېرو خلکو اورېدلي دي، خو زه دا پته به ولګي چې دا د چا دي او چا لیکلي دي. نو لومبۍ خو ته دا وایم چې مشر کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي، چې مور پلار پاتې کېږي بختور ته پاتې کېږي. او د ګاډي سره دا راځه خو ګاډی چې وانلي مالک نه پکې ډېرې کلنډر ته پاتې کېږي. او ښه ښکلی عجیبي خو چې کونډ شي نو بیا سرې شي، انګیندو ته چې پاتې شي نمبر ته پاتې کېږي. او نه پلار که رضایږي نه د تره که رضایږي، او کونډه چې رونداره شي لیور ته پاتې کېږي. او مخکې په ګاونډو د حالاتو نه خبر وم، خو اوس ته خبر نه یم چې چېرته پاتې کېږي. چې په دې مې وینه د خپو سر له راشي چې سړی کور یو ښځی ورله راشي، نران اوسېږي د مور پلاره سره چې بې غیرته شي نو سخر له راشي. او د وروڼو منځ کې د مور پلار خبره په دې شي ختمه چې نمبر له راشي. د پښتنو کنځل بچو ته څه وي، په طالبانو تیر شي خر له راشي. په مونږ ښه نه لګي د رور خبره، په کور کې پاتې کوي د کور خبره. زما نه په کور کې پاتې کوي د کور خبره، او بچی ما یې په الله سپارلی، زما په زړه لیکته د مور خبره. ډېر ښه دی. او یو څو شعرونه به درته نور وایم چې هسې نه چې فقیر ورټې په در کې، هغه هر څه اوبه اوسي چې څه ورکړي. یا دې روان شي یا دې خره پکې ارغړي، خو کم اصل سړی وانه چې کانډر کې. یا دې روان شي یا دې خره پکې ارغړي، خو کم اصل سړی وانه چې کانډر کې. سهار روغ یم
مازیګر لیونی کېږم تا چې نه وینم اکثر لیونی کېږم سحر روغ یم مازیګر لیونی کېږم تا چې نه وینم اکثر لیونی کېږم د خپل کلي نه مه وباسه یاره ستا د کلي نه بهر لیونی کېږم ما د خپل کلي نه مه وباسه یاره ستا د کلي نه بهر لیونی کېږم د چنار ځوانۍ د فایده څه ده په ما سورې که پنمر لیونی کېږم ظالمانو د جوړ کړی جهنم دی سره لمبه شه پېښور لیونی کېږم او بی د تا نه زه د هر چا نه بوږنېږم بی له تا نه زه د هر چا نه بوږنېږم په ما واچوه څادر لیونی کېږم او زه زخمی یم د درمان خبرې وایه زه زخمی یم د درمان خبرې وایه راته یاد نه کړئ پر هر لیونی کېږم زړه مې سوځېدلی دی اور پې لګېدلی دی ستا غم مې کتلی دی ځان ته مې تللی دی خوب په ګولو نه راځي داسې تښتېدلی دی ګوره د پښتون ګریوان بیا پسې شلېدلی دی ګوره د پښتون ګریوان بیا پسې شلېدلی دی نن مې په مین زړګي سم راورېدلی دی او ستا درمان خو تا ته بس هر ځای غوړېدلی دی ډېر ښه دی بېګا چې مې خپل زړه ته د جانان خبرې کولې نو ځمکې ته راکته او اسمان خبرې کولې او بیا د ګیله وکړه په رستخار دې اوښکې رالې تا څه له زما مخکې د خفګان خبرې کولې مننه او بېګا په ډک محفل کې ورته یار په اشارو د مینې په موضوع باندې درمان خبرې کولې بېګا په ډک محفل کې ورته یار په اشارو د مینې په موضوع باندې درمان خبرې کولې